بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رازو كتاب العربية بين يديك دي 253 نمبر صفحة ده 252 مو تير درس كي ويلو القراءة والكتابة. القراءة لوست أو الكتابة ليك نليك ولوست دكو. التدريب الأول لمري تمرين. اولا القراءة لوست لمري هغه د املا برخه ډیره اسانه وي تقریبا د ټیټو ماشومانو لپاره وي. لمړی تمرین دی اقرأ الفقرة لاندې باراګراف متن ولوله فقره ولوله ثم اجب بنعم او بلا بیا په صحیح ټیک مارک یا غلط باندې دغه لاندې سوالونه جواب کړئ. راځو دا متن لولو چې متن څه وایي. ترك ثابت العراق. ترك بريخود ثابت العراق يعني عراقي بريخود وانتقل إلى جدة أو انتقال شو جديتا أو جديتا انتقال شو جدة بالسعودي كده يوخار نوم دي. هو هغا الآن أوس مدير الشركة ديو شركة مدير دي في جدة بجدكي. هو الآن مدير الشركة في جدة هغا أوس بجدكي ده شركة مدير دي. ثابت سعيد ثابت شدي خوشحال دي في جدة بجدكي مع أسرته دخبل فاميليا خبل كوراني سلام. جدة مدينة كبيرة. جدة غټ ښار دی لوی ښار دی وجمیلة جدا او ډیره ښایسته ده وبخښئ او ډیر ښایسته دی ځکه په عربي کې مدینه مؤنث دی او په پښتو کې ښار مذکر دی. يذهب ثابت زی مع اسرته د خپل کورنۍ سره خپل فامیل سره الى شاطئ البحر د بحر غاړې ته د بحر ساحل ته يوم الخميس د پنجشنبې په ورځ. ويقضي أو تيروي يوم الجمعة د جمعې ورځ في مكة په مکه کې. يذهب إلى مكة هو وأسرته يوم الجمعة صباحا. يذهب إلى مكة مكة تزي هو هغا يعني ثابت وأسرته أو ده هغا کورنۍ يوم الجمعة د جمعې په ورځ صباحا سحر. تستغرق الرحلة من جدة إلى مكة ساعة تقريبا. تستغرق الرحلة دغه سفر أخلي ما مخکې ویلو چې رحله عموما چکر ته وایي خو دا عموما هغه سفر دی چې کوم خاص کار یې نه وي دا تقریبا چکري نیت لري او همداسې سفر ته هم سفر وایي خو دا رحله لږ چکري سفر وي. من جدة إلى مكة دغه تګ چې دی دغه لاره چې ده د جدې نه تر مکې پورې ساعة تقريبا يوسط نسي. يصلي ثابت المنزكوي وأسرته أو ده هغه کورنۍ صلاة الجمعة د جمعې منز في المسجد الحرام په مسجد حرام کې. ويصلي العصر أو مازیګر المنزكوي أيضا هم هناك هملته. اصلا دا اکثره وخت چې زه تحت لفظي د یو لفظ ته ترجمه کوم هغه اصلي مفهوم پکې لږ داسې ګډ وډ شي خو زه تحت لفظي ترجمه ځکه کوم د هرې کلمې چې تاسې په هغه اصلي معنی پوه شئ. هناك هلته بعد صلاة العصر د مازیګر لمونځ نه وروسته يذهب الى بيته زی خپل کور ته في جده په جده کې. اوس راځو دا سوال دی مطلب جمله ده او دلته که صحیح وي ټیک مارک ورکئ د صحیح نښه کش کړئ او که دغه جمله غلطه وي نو کراس یا د غلط نښه څنګه ووایو پښتو کې غلطه نښه کش کړئ یا د غلطې نښې کش کړئ خو چې هر شی وي ایکس به ووایو ورته ایکس دلته په دې مربع کې کیږدئ. ثابت مدیر شرکة د یو شرکت مدیر دی بالکل صحیح دی هلته دی. ثابت يسكن مع أسرته ثابت د خپل کورنۍ سره اوسیږي وګورئ چې پاس صحیح دی که نه. يقضي ثابت يوم الخميس في السوق. ثابت د پنجشنبې ورځ په بازار کې تیروي. يقضي يوم الجمعة في مكة د جمعې ورځ په مکه کې تیروي. يذهب إلى مكة في الصباح مكة ته په سهار کې ځي.
تستغرق الرحلة إلى مكة ساعة ونصف الساعة. مکې ته سفر چې دی یو ساعت او نیم ساعت نیسي، یعنی یو نیم ساعت پښتو کې ورته وایو. صحیح ده که غلط؟ يصلي ثابت الجمعة في المسجد الحرام. ثابت د جمعې لمونځ کوي په مسجد حرام کې. يصلي ثابت العصر في جدة يوم الجمعة. دلته في جدة دی، بعضو کې في جدة دی. حتی زه هم چې ماشوم مونږ جدة لوستلی اوس چې په کتابو کې لولم جدة وي، خو تاسو چې کله جده و جده لولئ او چې جده و جده لولئ نو انشاءالله. ښه وګورئ چې دا جمله غلطه ده که صحیح. نهمه جمله ده يذهب إلى جدة قبل صلاة العصر. جدې ته ځي د مازدیګر لمانځه نه مخکې. د دې اصلي نوم چې جده دی که جده دی دا به هغه خلکو ته معلوم وي چې هلته اوسېدلي وي یا د هغې ځای په هکله ډېر معلومات ولري. زه چې ماشوم و موږ هم جده لوستی. يترك ثابت أسرته في مكة. ثابت خپله کورنۍ په مکه کې پرېږدي. نو دا ټولې جملې وګورئ، که صحیح وي د صحیح نښه پرې کش کړئ، که غلط وي غلطه نښه یا د کراس نښه یا د اکس نښه پرې کش کړئ. التدريب الثاني دویم تمرین دی. صل بين السؤال والجواب المناسب. مناسب سوال او مناسب جواب سره ونښلوئ او خط ترې کش کړئ. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ تستغرق 4 ساعات. دال. إلى أين تذهب الآن؟ اوس چیرته ځې؟ أذهب إلى العمل. کار ته ځم. اصلا ښه طریقه دا ده چې دا تاسې سټاپ کوئ، اول یې خپله حل کوئ، بیا راشئ دا وګورئ چې تاسې صحیح حل کړی که نه. من أين حضرت؟ کوم ځای نه راغلی؟ نه. كيف تقضي الوقت في المدينة المنورة؟ مدینه منوره کې وخت څنګه تیروي؟ احضر الدروس في المسجد النبوي. په مسجد نبوي کې درسونو ته حاضرېږم، یعنی درسونه لولم. من أين حضرت؟ حضرت من جدة. جدې نه راغلم. هل معك الجنسية العراقية؟ آیا ته عراقي تابعیت لري؟ نعم معي الجنسية العراقية. هو ما سره عراقي تابعیت شته یا زه عراقي تابعیت لرم. ماذا تعمل هنا؟ دلته څه کوي؟ ماذا تعمل هنا؟ أذهب إلى العمل. کار ته ځم. یاره همدا راته صحیح ښکاري. أين تسكن الآن؟ اوس چېرته اوسېږي؟ أسكن في القرية. كيف تذهب إلى العمل؟ کار ته څنګه ځې؟ أذهب بالحافلة. لماذا تسكن في القرية؟ په کلي کې ولې اوسېږي؟ القرية هادئة والهواء نقي. کلی خاموش دی او هوا پاکه ده. هل حضرت هنا للدراسة؟ لا حضرت للعمل. آیا دلته درس لپاره راغلی؟ نه کار لپاره راغلی. انتقالي ګو 254 نمبر صفحې ته. یا دا برقونه نشته دی، ستونزه ډیره ده. همدومره به د نن لپاره بس کو. بله صفحه به سبا ته یا بله ورځ ولولو. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.